ښه، فکر کوم نور به کلاس خواته لاړ شو. تاسې کمنټونو برخې ته لاړ شئ، دوستانو ولیکئ چې د ما سکرین ښکاري که نه تاسو ته، ځکه ما مایکونه بند کړي دي تر څو ملګرو ته مزاحمت نه وي شوی. ښه، سمه ده، مننه. درنو دوستانو، السلام علیکم. دا د نن د ډسمبر د میاشتې 13 تاریخ دی. موږ او تاسې د وعدې سره سم نن کلاس لرو. په دې کلاس کې به موږ په امازون کې د پروډکټ لیست کول وښیو چې څه ډول کولی شو موږ او تاسې په امازون کې خپل پروډکټ لیست کو. دا کلاس د هغو کسانو لپاره دی چې د امازون اکاونټونه لري خو په دې نه پوهېږي چې خپل پروډکټ څه ډول لیست کې په امازون کې، په دې صورت کې چې دوی له اول نه یو پروډکټ پیدا کړی وي. نه پوهېږم چې پوښتنو کولو ته به بیا وخت په اخره کې پیدا شي که نه، هغې وروسته بیا تصمیم ونیسو. راځو کلاس خواته. دوستانو، موږ او تاسې چې هر وخت د امازون اکاونټ مو جوړ شي، موږ او تاسې ته به دغسې یو صفحه خلاصه شي. دوستانو، موږ او تاسې کله چې اکاونټ ولرو، موږ او تاسې ته به په امازون کې دغسې صفحه خلاصه شي. دغلته د مینو بټن راځي چې په دې مینو بټن کې موږ او تاسې مختلف اپشنونه لرو چې د نورو په اړه او بیا په راتلونکو کلاسونو کې بحث کوو. فعلا دپاره موږ راځو اډ پروډکټ وهو، کتلاګ ته راځو اډ پروډکټ وهو، چون موږ غواړو یو پروډکټ اډ کړو. دوستانو، که په دلته دغه بار کې موږ او تاسې هغه پروډکټ اډ کولی شو کوم چې د مخکې نه له مخکې په امازون کې موجود وي. بالخصوص هغه څوک چې هول سیل کوي هغه کولی شي دلته هغه د پروډکټ نیم یا ایسن نمبر او یا هم یا این نمبر ورکړي، دلته سرچ کړي او همغه مربوطه پروډکټ پیدا کړي او میټو ورسره وکړي. او دلته مونږ غواړو I'm adding a product not sold on Amazon. دا وهو ځکه مونږ غواړو یو داسې پروډکټ اډ کړو چې تر اوسه پورې په امازون کې نه خرڅېږي، غواړو هغه جنریک خرڅ کړو. دې دپاره زه راځم چټ جي پي ټي هم خلاصوم، ځکه غواړم د چټ جي پي ټي په مرسته دغه پروډکټ لیست کړو. ښه، فکر کوم دلته به چټ جي پي ټي موجود وي. زه به تاسو ته عکس وښیم چې موږ کوم پروډکټ غواړو نن ورځ لیست کړو. درنو دوستانو، دغه د ډرون یوه طیاره ده. موږ غواړو دغه په امازون کې لیست کړو. صبر وکړئ، تاسو ته عکس خلاص شي. دغه د ریموټ کنټرول د ډرون یوه طیاره ده، د ماشومانو او د ځوانانو لپاره استفاده کیږي. غواړو دغه موږ لیست کړو. خو د دې طیارې نوم چې دی یونیورس لایټینګ 2.4G ریموټ کنټرول کواد کوپټر غواړو دغه مونږ لیست کړو. نو چټ جي پي ټي ته راځو، همدغه نوم ورکوو، ورته وایو چې write an Amazon title for universe lighting 2.4G remote control ce شی کوادکوپټر. ښه، موږ غواړو دغه هغه هم ورسره اضافه کړو، ایج هم. تقریبا دلته موږ او تاسې چې هر څومره واضح د دې خپل پروډکټ په اړه وغږېږو چټ جي پي ټي ته، هماغومره دقیق معلومات موږ ته راکوي. البته مخکې له دې نه چې زه د چټ جي پي ټي څخه د ټایټل غوښتنه وکړم، تاسو ته باید یادونه وکړم چې کوم لیستینګ چې موږ همدا مهال کوو دا فقط د ابتدایي زده کړې په خاطر دی.
په اډوانس لیول کې چې موږ او تاسو غواړو ښه لیسټینګ وکړو، هغې دپاره بیا موږ له جنګل سکاډ څخه استفاده کوو. هلته بیا کیورډز انتخابوو، هماغه کیورډز په اساس موږ او تاسې بیا لیسټینګ جوړوو. خو فعلا دپاره تر څو موږ او تاسې هغه ابتدایي پریکټس شوی وي او آماده وو تر څو بل سټیپ ته ولاړ شو، موږ په همدغه ابتدایي لیست باندې اکتفا کوو. راځو چټ جي پي ټي به موږ ته یو هغه ولیکي، ټایټل ولیکي: Explore the skies with Universe Lighting 2.4G remote control quadcopter high fly adventure. موږ کولی شو ورته ووایو چې write 3 more تر څو موږ یو ښه ټایټل پکې انتخاب کړو. خو عموما زه غواړم دغه ټایټل د ما تجربه دا ښیي چې دی په شروع کې راشي، ځکه کله چې زه دغه لیبل پرنټ کوم بیا د ما څخه ګډوډ کېږي. که دا نوم په اول سر کې راشي مشخص زه بیا پوهېږم چې دغه لیبل دی کوم پروډکټ دی. خو زه دلته اوس هغه ته وایم bring the universe lighting at the beginning. ښه ومو لیدل درو واړو کې موږ ته همدغه یونیورس لایټینګ مخکې راوړلو. اوس راځو دغه اول یو انتخابوو. دا مو چې انتخاب کړو، اوس راځو موږ بیرته هماغه لیسټینګ برخې ته. دلته چې راغلو دوستانو، تاسې کولی شئ په هغه کې پوښتنه وکړئ، په کوم چټ باکس کې کوم پوښتنه چې لرئ کولی شئ. زه هم دلته وینم لکه زوم یوزر په نوم کوم ملګری دی، هغه یو اشتباه د موږ اصلاح کړله، خیر دې وسي. نو دا دلته هغه کوم ټایټل چې موږ لیکلی دی هغه دلته د آیټم نیم برخه کې اچوو. دلته موږ بیا کټګوري انتخابوو چې کوم دا پروډکټ په کومه کټګورۍ پورې دی. اکثره خلکو ته معلومه وي چې زه د ما دا پروډکټ په کومه کټګورۍ پورې دی، چې زه پوهېږم د ما دغه د ټایس کټګوري پورې دی، مربوط دی. په ټایس کټګوري کې راځم الکترونیک ټایز، یا فرض که زه نه پوهېږم چې د ما کټګوري څه شی ده، زه ورته لیکم ایرپلین. دغه د موږ او تاسو ته کټګوریانې راواړولې. ټایز کټګوري ده، ریموټ اپ کنټرول ټایز دی، او دغه ایرپلینز، او یا هم کولی شو موږ دلته ولیکو ډرون. دغه د ټایز ریموټ اپ کنټرول ټایز ډرون، دا د موږ کټګوري مشخصه شوله. له دې وروسته ملګرو موږ او تاسې ته بل د ویریشن برخه راځي. که تاسې دلته وګورئ پروډکټ آیډنټیټي، ډسکرپشن، پروډکټ ډیټیلز، آفر، سیفټي اینډ کمپلینس، دغه پنځه برخې دي چې موږ او تاسې باید دغه فورمونو کې هغه ضروري یا ریکوایرډ خانخالۍ چې د هغه باید ډکې کړو. لکه دغلته کومې چې ضروري دي یا ورسره دغسې یو سټار وي لکه تاسې دلته ښکاري، او یا هم سور سره کرښه پرې راتاو شوې وي. نو دلته موږ ویریشن غوښتي دي چې کوم آیا دا نور رنګونه لري، مختلف رنګونه، او یا هم د وزن له اړخه مختلف وزنونه لري که نه. که لري یس وو انتخابوو، او که نه لري چون د موږ پروډکټ نه لري، اوس زه ورته لیکم چې نو. برانډ نیم، موږ او تاسې د برانډ مسله دلته ده. اکثره بحثونه د برانډ په اړه کېږي. که برانډ موجود وي، نوم وي، موږ او تاسې دلته لیکو مثلا هغه مربوطه برانډ نوم لیکو، مخکې ځو. چون دلته موږ پروډکټ برانډ نوم نه لري، موږ دلته لیکو this product does not have a brand name، چې مارکو دلته په اتومات ډول دغه د جنریک راغی. تاسې به اکثره په امازون په صفحه باندې د جنریک پروډکټ لیدلی وي. دلته د آی ډي مسله راځي. موږ او تاسې کولی شو مختلف آیډیانې دلته ولیکو، اس ان نمبر ولیکو، ای آی نمبر ولیکو، جي ټي آی ان ولیکو، یو پی سی ولیکو. دا مختلف پروډکټ آی ډي نمبرونه دي. په دې باندې به بیا انشاءالله په لایف خپرونه کې د ټیک ټاک د لارې بحث وکړو، هلته بیا راتللی شئ. تاسې که کوم ملګری په لایف کې پوښتنه وکړي، انشاءالله زموږ مېلمانه به په اړه جواب ورکړي.
نو زه لرمې ما سره تیار دلته شته ما راخیستې ده تېره ورځ ما تقریبا یو 50 دانې دغه ای آی نمبر مې اخیستی و د خپل پروډکټ په خاطر خو چون زه پوهېږم دغه کټګوري کې د تاسې هم بیا وروسته تجربه زیاتېږي پوهېږئ چې دغه کټګوري کې د ای آی نمبر په کار دی که نه دی په کار او زه د ما تجربه دا ښیي دلته ای آی نمبر نه دی په کار خو که ولیکلی شي ښه خبره بهتره خبره ده او که ونه لیکلی شي زه پوهېږم چې زه معاف کېدلی شم درته خو زه غواړم ولیکم او په دې اړه بیا انشاءالله ټیک ټاک کې بحث پرې وکړو چې د دې رول څه شی دی او ګټې څه شی دي اوله صفحه مو خلاصه شوله اوس نیکسټ وهو ځو موږ بلې صفحې ته دغه د پروډکټ آیډنټیټي بخش خلاص شو اوس راځو ډسکرپشن برخې ته چې دا بله مهمه برخه ده په دې صفحه کې په دې برخه کې موږ ته پروډکټ ډسکرپشن راځي بولټ پوینټس راځي او ایمیج راځي له هغې لاندې بیا نور کوم شی نه ښکاري پروډکټ ډسکرپشن دپاره موږ راځو بیرته چټ جي پي ټي ته چټ جي پي ټي ته وایو نه پوهېږم څه به چې د ما کامره خلاصه کړم تاسې ته ښه نه پوهېږم د کمپیوټر کامره مې دومره صافه نه ده شاته لایټ هم دی دغه د ډرون طیاره ما سره ده دلته مشخصات دي زه یو بل کار به وکړم کامره به بنده کړم دغه عکس به خلاص کړم موږ چټ جي پي ټي ته وایو چې موږ ته ډسکرپشن هم ولیکه او په ضمن کې دغه مشخصات هم ور اډ کړه د دغه پروډکټ ترڅو یو ښه ډسکرپشن ولیکلی شي نو راځو موږ دلته چټ جي پي ټي ته وایو write description for it and add څه شي چې اډ کړي موږ ورته وایو ښه دغه تیار هلته شته دي یو خو دا ورته وایو چې که موږ او تاسې واضح ونه لیکو چې دغه پروډکټ کامره نه لري له ځان سره بیا کسټمر دا توقع ولري چې د همدې کامرې له خاطره دا پروډکټ واخلي او کمپلین وکړي موږ او تاسې د خطر سره مخ کیږو زه ورته وایم چې camera is not included یو مسله مې دا ورته ووې بل دغه ورته لیکو 6 axis GYRO 6 AXIS GYRO یو مسله دا هم خلاصه شوله بل راځو دغه فنکشنز ورته لیکو up down left right up down left او right دا مسله هم خلاصه شوه بل سایډورډ فارورډ بیکورډ فلایټ دا هم ورته لیکو سایډورډ دا مو ولیکلو خو هر څومره چې د خپل پروډکټ په اړه تاسې معلومات لرئ هلته یې ولیکئ همدومره تاسې ته چټ جي پي ټي بهترین ټایټل لیکي و هغه کیورډز استفاده کوي چې تاسې د پروډکټ په مخکې راوستو کې او یا په رنکینګ کې رول لرلی شي موږ او تاسې دغه ډسکرپشن ولیکلو دغه ده نو راځو د هغه یو ځل لولو مرور پرې کوو تاسې هم لوستلی شئ کوشش وکئ هغه پروډکټ هغه ډسکرپشن هغه د پروډکټ مربوط ډسکرپشن تاسې ولولئ دقیق ځان پرې پوه کړئ چې کوم ایریلیونټ یا غیر ارتباطي کلمات یا هم جملې پکې استفاده شوي نه وي نو تاسې هم ولولئ زه هم لولم
ښه، خبره همدا کوله چې مونږه پروډکټ ډسکرپشن دپاره تقریبا د 5 پاراګرافو ځای لرو. مونږ اوس چټ جي پي ټي ته ویلي دي دغه یو ډسکرپشن یې راته لیکلی دی، خپل هم کولی شو دغه په 5 برخو وویشو، هلته یې ځای په ځای کړو. که مونږ او تاسې وشمارو 1 پاراګراف، 2، 3، 4، 5 تیار 5 باندې ویشل شوی دی او مشخص چټ جي پي ټي ته ویلی شو چې مونږ ته دا په 5 برخو باندې وویشه. دا راځو دلته یې پیسټ کوو. ښه، دغه وه د پروډکټ ډسکرپشن برخه. اوس د بولټ پوینټس برخې ته راځو. بولټ پوینټس کومه برخه ده په امازون کې؟ راځو مثلا دا یو پروډکټ سرچ کوو. او قهار ور همداسې ده، خو خیر همدې له خاطره زه ډېر ټینګار کوم چې تاسې باید چټ جي پي ټي هغه معلومات چې لولئ دقیق ولولئ. او دغه د بولټ پوینټس برخه ده. ګورئ دغه پروډکټ لیست شوی دی خو په مسلکي ډول نه دی لیست شوی، چون ډېر پخوا شاید لیست شوی وي. که موږ او تاسې دلته لاندې تاریخ ته وګورو، ګورئ ډسکرپشن یې دومره چندان نه دی لیکل شوی، خو بیا هم چون برانډ دی مخکې تللی دی، تقریبا 7251 ریویو لري، حتی د امازون چایس دی، نو دا هغه پخوانی لیستینګ دی. دې له خاطره موږ او تاسې د پروډکټ ډسکرپشن په اړه غږېدو، په بولټ پوینټس په اړه غږېدو. هغه بولټ پوینټس دلته راځي. موږ دغه بولټ پوینټس یا هم پروډکټ کی فیچرز چې ورته وایي، راځو ورته وایو write 10 bullet points for it. موږ او تاسو ته به 10 بولټ پوینټس ولیکي یا کی فیچرز. موږ او تاسې دا هم باید ولولو، خو اکثره وخت هغه معلوماتو په اړه دغه بولټ پوینټس لیکي چې موږ او تاسې چټ جي پي ټي ته ورکړي وي. مثلا 1 کی ریټرن دی او کیمرا کیپیبیلیټي ده چې دلته شاید لیکلي چې موږ او تاسې لیکلي وو چې دغه ده while a camera is not included. ویني موږ او تاسې هلته اول نه ورته ویلي وو چې سبا خدای نخواسته په موږ او تاسې باندې کسټمر کمپلین ونه کړي. زه غواړم دغه یو څه اندازه دغه ټکس اوږد کړم ترڅو د موږ او تاسې زیات د کیورډز پیدا کېدو چانس پیدا شي دلته، او دغه متن کې ډېر کیورډز راشي ترڅو د سرچ انجن دپاره یو چانس د موږ زیات شي. اوس ورته وایم میک اټ لانګر. هماغه بولټ پوینټس دي، هماغه معلومات دي، فقط چټ جي پي ټي په یو څه اندازه اوږد لیکي، خو دومره اوږد هم نه چې هلته په امازون په هماغه معیار کې رانه شي. دا اوس راخلو، تاسې هم لوستلی شئ، ولولئ. غواړم زر زر دلته پیسټ کړم او یا هم یو څو دانې دلته پیسټ کړم. وروسته بیا زه دا لیست دوباره ځان دپاره ایډیټ کړم. عبدالقهار or مثلا can we use the same description as written behind the cartoon of او کولی شي، هېڅ مشکل نشته. او که هماغه معلومات ته بېرته چټ جي پي ټي ته ورکړې، ته کولی شي یو بهترین لیستینګ ولیکې. ښه، فرض کړئ موږ ټول تقریبا 10 دانې دي، ټول بولټ پوینټس هم ولیکه. له هغې وروسته موږ راځو د عکسونو برخې ته. دلته موږ عکسونه اپلوډ کوو. ښه، دغه یو عکس ما جوړ کړی، ایډیټ کړی دی او تاسې ته یې وښیم چې عکس ګورئ ما سپینه پرده هواره کړې ده. په سپینه پرده باندې مې د خپل پروډکټ ایښی دی ترڅو د عکس په ایډیټ کې ماته یو څه سهولت موجود وي.
خو بیا هم تاسې خپل پروډکټ ته په کتو د هغې رنګ ته په کتو کولی شئ یو ټوټه یو شی انتخاب کړئ تر څو هغه عکس په اسانۍ سره ایډیټ وړ وګرځي. زه غواړم تاسې ته وښیم چې بکګراوند څه ډول کیږي. راځو یو عکس دغه یو پټو روم په نوم ویب سایټ دی، زه له دې څخه استفاده کوم. تاسې کولی شئ خپل ځان ته د خپلې خوښې یو ویب سایټ پیدا کړئ. عکسونه بیا دلته انتخابوو. زمونږ تاسې دوهمه صفحه هم خلاصه شوله. راځو دغه د پروډکټ ډیټیلز صفحې ته. دلته راځو د موږ نه د مانیفکچرر پوښتنه کوي چې څوک دی. تاسو ته باید معلوم وي د خپل د پروډکټ مانیفکچرر. ما ته مثلا معلوم دی زی لی یو چینایي کمپنۍ ده زینګ، دغه دا پروډکټ جوړ کړی دی. رنګ یې چی دی د پروډکټ، پارت نمبر یې چی دی، پاور سورس او کنیکټیویټي ټیکنالوژي، میکسیمم سپیډ او ډایمنشنونه یې درنه غواړي. دا په دې صفحه کې موږ لرو چې راځو کلر یې مثلا وایټ کلر دی او پارت نمبر یې څو دی دلته یې لیکلی دی زموږ په پروډکټ باندې. پارت نمبر H260. پاور سورس، د پاور سورس په باره کې تاسې معلومات ورکولی شئ. زه بیټري لیکم ورته. کنیکټیویټي ټیکنالوژي چې ده USB ده او د تاسې پروډکټ اړوند چې هر ټیکنالوژي وي کولی شئ. د دې پروډکټ باید تاسو ته معلومات وي. مثلا دغه د ما چې دی 25 کیلومتر بر هاور دومره ماکسیمم سپیډ لري. او د دې پروډکټ ډایمنشنونه ما سره تیار میتر شته، تاسو سره باید میتر وي چون میتر ترازو دغه ورته ضرور دي. زه اوس اندازه اخلم 29 سانتي متر او لانګر هم 29 او ویت چې دی 4 سانتي متر. ښه، زموږ او تاسې دغه صفحه هم خلاصه شوله. اوس راځو دغه د بلې صفحې ته چې د آفر صفحه ده. دلته اسکیو نمبر ورکوو. لکه زه دغه پروډکټ د احمدي څخه اخلم، ماته دا پروډکټ په سوره کې په 109 ریال او لاندې کارا شو. دلته لیکلي دي اف بی او اف بی ام. نورو کلاسونو کې موږ او تاسې په دې اړه خبرې کړې. که غواړو چې اف بی وکړو دغه اپشن انتخابوو، که غواړو اف بی ام وکړو دغه پاس اپشن انتخابوو. ښه، بیرته پورته ځو، قیمت انتخابوو. قیمت انتخابوو 109. نو تاسو کولی شئ هر اسکیو ځان ته ورکړئ، حتی بیخي اسکیو تش هم پرېږدئ، هېڅ مشکل نشته. دي اتومات ډول امازون درته یو جنریټ کوي. خو ما د خپل ځان د معلوماتو په خاطر همدغومره معلومات ورکړل چې احمدي 109 چون ما مخکې بل هم لیکلی یو ډاټ به ورسره اضافه کړو چې تکرار را نه شي. اوس دلته راځو د پکیج ډایمنشن د موږ نه غواړي دغه کوم کوتای چې په دې کې موجود دی د دغې معلومات غواړي. مثلا 32 او لس. دا یې پکیج ډایمنشنونه دي. 32 سانتي متر، ویت یې 10 سانتي متر او هایټ چې دی هم 32 سانتي متر.
او د دې اندازه څومره ده؟ د دې پاکیج اندازه 450 ګرامه ده. د موږ او تاسې دغه صفحه هم خلاصه شوله. اوس فقط دغه د سیفټي په اړه موږ نه معلومات غواړي. دا پروډکټ د کوم ځای نه راغلی موږ ته؟ دا پروډکټ د چاینا څخه راغلی. چاینا انتخابوو. ښه سمه ده، مننه مننه. آیا our battery is required? Yes. Our battery included. Yes. د بیټري موده څومره ده؟ 15 منټه. تاسو خپل پروډکټ مطابق وګورئ چې څومره هغه لري، ظرفیت لري. ښه. او تاسو د خپل د بیټرۍ مشخصات هم لیکلی شئ. د ما بیټرۍ چې ده المونیم ده، نه وبخښئ لیتیم. او د دې بیټرۍ اندازه څومره ده؟ 100 ګرامه. The number of batteries او یو دانه. کوم ټایپ دی؟ لیتیم پولیمر. ښه. دا عموما د بیټرۍ په اړه معلومات دي. تاسو کولی شئ دغه په اسانۍ سره بیا پیدا کړئ. نمبر آف زه به دا زر ډک کړم، بیا کولی شم دا ایډیټ هم کړم. فقط اوس تاسې د پوهاوي په خاطر. ښه. 2 دقیقې پاتې دي. نه پوهېږم چې 2 دقیقې وروسته که دغه صفحه خلاصه شوله بیا ټیک ټاک د لارې لایف کې بحث پرې کوو. که خلاصه نه شوله، نه انشاءالله خلاصېږي. ښه دوستانو، دغه پاتې معلومات دي چې موږ او تاسې ورکوو د خپل د بیټرۍ په اړه. له هغې وروسته راځو سبمیټ وهو. د موږ او تاسې پروډکټ به په امازون کې لیست شي.